نن د جمعې شپه هم ده او د درود پاک ته یو څو عملونه ښیم چې یو خدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت په هم په خوب کې نصیب کیږي. بله دا چې ستا څه قسم بندش وي، څه قسم رکاوټ یې د جوړېږي، کوم څیز د نه ایښي دي چېرته هغه د نه هیر شوي وي، یا داسې نورې څه مسلې وي، ستا جسماني بیمارۍ وي نه ختمېږي. د درود پاک په برکت سره الله تعالی ستا هره بیماري او هره ګناه او هر څه معاف کېږي ورسره، او هره مخه به دې کلاویږي ورسره. درود پاک داسې عمل دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله په خپله درود وایي. په یو پیغمبر سره په اعمالو کې الله جل جلاله هغه نه دی شامل شوی سوا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه. آدم علیه السلام ته فرښتو سجدې کړې دي، الله تعالی هم فرښتو ته سجده کړې، خو شرط ورته الله جل جلاله په کوم څیز کې ورته هغه نه شامل شرک شوی ورسره. داسې نور پیغمبرانو ته خو برای راست کوم دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله درود په خپله وایي. الله تعالی فرښتو فرمایي چې ای فرښتو تاسو هم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، او ای مؤمنانو تاسو هم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. زما یتمنو درود پاک ډیر زیات فضایل دي. درود پاک څوک چې یو ځل وایي الله جل جلاله دغه انسان ګناهونه لس ګناهونه معاف کړي، لس درجې بلندېږي او لس رحمتونه پرې راوړېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی د قیامت پر ورځ ما سره هغه کس ډیر نږدې وي کم کس په ما باندې درود شریف ډیر ویلي. نو عزتمندو درود شریف فضایل ډیر زیات دي، که ډیر مو بیان کم نو هغه نه ختمیږي، کتابونه پې ډک دي په درود پاک فضایل باندې. زما عزتمندو کم کس درود شریف ورځ کې هغه یا د ماوسن مونځ نه پس درود ابراهیمي څوک 101 بار وایي، څه قسم د پریشانی څه قسم مصیبتونه په ده باندې هغه به د نه ختمیږي. او بل دا چې د جمعې په شپه باندې د پیر په ورځ شپه باندې د هر بنده هغه اعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه د درود شریف هغه پیش کیږي چې تا باندې فلانکي درود وایي. نو زما یتمندو چې موږ تاسو نه هم درود وایو، قسم په الله ما بخپله درود شریف په برکت سره ډیر څه کتلی دي چې درود شریف په برکت سره ما ته ډیر څه خپله راغلی دي. الحمدلله عمر مې کم دی، دومره څه نه یم، خو الله جل جلاله سره راکړي درود په برکت یې راکړي. هره جمعې شپه باندې مونږ سوالاک درود شریف ختم کوو الحمدلله. دغه رنګې زما هر وخت معمول دی چې درود شریف پرې خپله ډېر وایم. څوک څه مسلې تپوس وکړي یا څه یو ته درود وایه، درود سره د انسان مسلې او مشکلات حل کېږي. نو درود شریف شروع کا ستا چې څه مسلې به انشاءالله حل کېږي. زمونږ خپله درود شریف ګروپ هم شته دی، هغې کې ملګري درود شریف روزانه څومره درود وایي یا هفتهوار څومره درود وایي کې مونږ جمع کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تحفه پیش کوو. زمونږ مدرسه کې خپله درود پاک ختم کېږي هر جمعې شپه باندې. الحمدلله الله نه ډېر راضي چې زمونږ دا ژبه دا د الله جل په ذکر باندې هغه مشغوله وي او زمونږ دا ژبه ذکر کوونکې جوړه شي. نو زمونږ د ژبه نه به غلط الفاظ غلط هر خبرې به ترې نوځي، غیبت به ترې نه کېږي. نو زما یتمنو درود شریف کثرت سره شروع کړي، او درود چې کم یو هم درود وي نو بهتر دي، خو درود ابراهیمي بیا ډېر افضل دي. نو درود ابراهیمي که ملګري ویلی شي هغه ماښام ماسپښین مونځ نه پس یو ځل وایه، الله جل جلاله هره ګناه به دې معاف کوي او لس رحمتونه به باندې راورېږي، لس ګناهونه به دې معاف کړي، لس درجې به دې بلندي